پاکستان ته تللی ډاکټر ذاکر نایک یوې پښتنې پیغلې ننګولی او د یوې پوښتنې په ځواب کې یې پاتې راغلی او په غوسه او ناانساني ډول یې بیرته پر پیغلې تور پورې کړی. ډاکټر ذاکر نایک وایي پاکستان مې میلمه پالنه ونه کړه او چل او فریب یې راسره وکړ. په یوه بله ویډیو کې نوموړی وایي پاکستانیان ټول جنتیان دي خو څنګه؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. دلور خان سحاق لیکلي د پلوشې سمه پوښتنه وه خو دې ملاګوټي داسې رنګ ورکړ لکه هغې چې د خپلې ټولنې یا اسلام سپکاوی کړی وي. تر اوسه خو یې زه سخت مینوال وم او اندل مې چې دا یو پکې افراطي نه دی او هند چې له هېواده شړلی نو زیاته یې کړی خو اوس راته معلومه شوه چې دی هم افراطي ملاګوټی دی او د هند واکمنۍ چې دی رټلی هیڅ ناسم کار یې نه دی کړی. اسیر مشواني لیکلي له ډاکټر ذاکر نایک څخه د یوې پښتنې خور جنجالي پوښتنه سم او ناسم څوک دي؟ له لکي مروت څخه د پلوشې په نوم یوه خور له ښاغلي نایک څخه پوښتنه کړې چې زموږ ټولنه په بشپړه توګه اسلامي ټولنه ده، وګړي تبلیغ ته ځي، په جمع لمونځونه کوي، خو بیا هم نشهیي توکي، ناروا جنسي اړیکې، پر ماشومانو جنسي تیری، سود او نور ډېرې ناروا کړنې ولې عام دي؟ پوښتنه یې چې په کوم فکر کړي بیخي سمه ده، خو ډاکټر ذاکر نایک ورته وایي چې دا هر څه پکې عام دي نو بیا پر کوم بنسټ ورته اسلامي ټولنه ویل کیږي؟ مسلمان دروغ نه وایي، ناروا جنسي اړیکې نه ټینګوي، پر ماشومانو جنسي تیری، سود او داسې نورې کړنې کول په دې معنا دي چې د مسلمانۍ کارونه نه کوي نو بیا ورته په بشپړه توګه اسلامي ټولنه مه وایه، یا خو پکې دا کارونه نشته او کوي نو دغه د مسلمانانو کارونه نه دي. دغسې ټولنې ته سوچه اسلامي ټولنه ویل ګناه ده، باید الله جل جلاله څخه بخښنه وغواړي. اسیر مشواني ډیروي که زه ووایم د دغې خور پوښتنه او د ډاکټر ذاکر نایک ځواب دواړه سم دي، البته د ځواب ورکولو بڼه یې زما خوښه نه شوه. جنجال پر دې رامنځته شو چې په کومه ټولنه کې اسلام ضد کارونه کیږي په بشپړه توګه اسلامي ټولنه ورته ویل ګناه ده. دا داسې معنا لري لکه د دې کارونو اجازه چې اسلام ورکړي وي. د پاکستان د پوځ میلمه ډاکټر ذاکر نایک په پاکستان کې د رښتیا ویلو د زیان یوه بیلګه وایي او غوسه دی چې پاکستان یې ښه میلمه پالنه نه ده کړې او د دولت د میلمه په توګه ورسره چل او دوکه شوې ده. ښاغلی نایک د هند بیلګه هم راوړي، نامسلمان چې په خوله څه ووایي هغه بیا عملي کوي هم، خو پاکستانیان په خوله یو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي. د پاکستان د پوځ لخوا بلل شوی هندي دینپور ډاکټر ذاکر نایک د کراچۍ په ولایتي ودانۍ یا گورنر هاوس کې د وګړو یوې غونډې ته ویلي دا مهال پاکستان تر امریکا غوره ځای دی او هغه وګړي چې د پاکستان له حالته شکایت کوي ورته وایم چې په پاکستان کې اوسیدونکي وګړي به د امریکا په پرتله ژر او ډیر جنت ته لاړ شي. ذاکر نایک ډیروي هغوی چې په پاکستان کې اوسیږي د امریکا په پرتله په سلګونه ځله جنت ته د تللو واره ډیره ده. ذاکر نایک ویلي مسلمانان د هغو وګړو ملاتړ نه کوي چې مسلمان هیوادونه پریږدي او نامسلمانو هیوادونو ته ځي او د الله رضا یوازې په مسلمانو هیوادونو کې د پاتېدو له لارې ترلاسه کیدای شي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.